شروع شوي ښه نو دا به زه ډبل ماینډ کېږم خو ته چې هر څه ته خیر زه خیر دی ښه لاول خو دې ټولو مینهوالو ته کوم چې مونږ اوس ګوري یا نه دي په دې وخت وروسته پروګرام ګوري نو هغوی ته ډېره مینه ډالې او ډېر ژوند ولغواړو او دلته د بونیر نه مونږ ملکڼ درګۍ ته د نیزه خان ځای ته شپه راوړلې ده بونیر رور دی سبزلي مجبور د بونیر نه راغلی دی نیزه خان دی د لوړګي نه ډېر خلک بیا راغی یار افراسیاب خان دی او وکیل جان دی ناست یو منیر ورور وایي چې د مینهوالو سره لیو کېږو او خبرې اترې ورسره کوو ډېر مینهوال دي بهاره ګوري چې خبرې نه کوي نو ښه وایي دا دي ډېر کسان راغله 23-24 کسان بیا راغله او ټولو ته یاره سلامونه خو دا بهار اورو ستاسو کمنټس به بیا وایو معذرت غواړم ځکه چې دا شي زه زمونږ ته خو غزل ووایه خدای به مو ختمه کړي نږدې جانانه کور ته راځه زما خپل کمپوزونه دي او زما خو د شته په دې شیز کې استاد ته نه یم ناسم خو چې څه یاد دي بس هغه وایه بس موږ د دم غوږ وږ کسان ناست یو او ډېر کسان د دې ګوري ځکه او جولو وعلیکم سلامونه بر اسمان تر الوتی اے داولی جوڑا کم تاری دیکھڑی مڑی اے داولی وعلیکم سلامونه پکې ځانته ګورې او ځانته ګورې وایل ته به پکې ځانته ګورې او ځانته ګورې تا خو کړې ماته آینې اے داولې اے داولې جوړا کوم ترې دکړې مړې اے داولې خلق د خلکو نه لمبې مړې کوي لمبې مړې کوي خلق د خلکو نه لمبې لمبې مړې کوي ته په ما بل کړي لمبې اے داولې اے داولې بر اسمان الوته پیر بابا نا پسی زمرا والم
پسې زمرا والم او زمرا والم د کلی نمن جګې ادا ولې ادا تا خو پرې خودې وینشي ادا ولې ادا ولې جوړه کوم ترې دګړې وړې ادا ولې ادا ولې مګر وکې ادا ولې ادا ولې ادا بهار ټول ملګری ته سلام وای وعلیکم السلام او بس ملګرو ټول ته وعلیکم سلام شاکر بهار وی او بل راګ برتم د خیره غږای خو چې دې باجه باندې پوه شو نو بس کیسه ورانه ده یار دا سره د سورانو باندې ښکاري او کنه مسلمانانو را لزړه چولې هغه غزل ها ټول شي خیر سلام علیکم سلام مثال خان ارورا ترزوی ډیره مننه بس د اوښکو یو بهیر دی او روان دی پسې زړه مې هواګیر دی او روان دی بس د اوښکو یو بهیر دی او روان دی پسې زړه مې هواګیر دی هواګیر دی او روان
سید افریدي وعلیکم سلامونه وروره ډېره مننه دا زما دی 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 د بهار سره تصویر دی او روان دی پسې زړه مې هوا ګیر دی او روان دی لا لا ډېر خیال ډېر خیال ټولو ملګرو سلامونه بیا واخله ترجویا په درګۍ کې ویرو خیره دیناوت خان وایي چې یاران دي ژوندي دي ژوندي وي الله دې وای خلر او نیازر خان ته پکې ور مخامخ کړه نیازر خان خلکو لیدلی دی خو دا باجه نه ده نیازر خان نن داسې ولاړ دی لکه دی چې میلمه راغلی ګرانو ملګرو سلامونه د ناود خان ورور دی یا نور مسافر مونږ ګوري مننه کوو چې د منیر ورور په دغې پاڼو باندې هغوی ته دغه کمنټس دغه خپلې څرګندونې وکړي مننه کوو د دغې ټولو ملګرو شاکر بهار او منیر ورور او افراسیاب سبزدي او وکیل ورور دغه شپه دغه زموږ جونګړې ته راوړی ده مونږ یې مننه کوو او جمع را روان دی خدای دغه مسافر او دغه میناود خان ورور دی دلاور ورور دی دا ټول د خدای راولي چې دوی هم زموږ داسې پړې پړې جونګړې ته راشي سترګې په لار وو یو الله مو ښاد لره آباد لره چې په دومره مصروفه وخت کې تاسو ته د خپل قیمتي وخت شاکر بهار د زموږ له راکړو مننه مو کوو کور مو ډېره مننه ښه وکیل به څه وایي وکیله وکیل به څه ووایي بس چې څه دغې خو خبره دا ده چې څه ووایه چې د یو بل سره به ګزاره دیناود خانه ډېره مننه ډېره مننه نه روبۍ نه حکیم الله وایي چې نیازر خان وعلیکم السلام مننه ما صابر منیر صاحب هغه جواله نظم وروره د نظم نه نن مونږ د سازونو سره یو نو د نظم کار پکې نه کېږي او ډېره مننه رحمت الله منصور ډېره مننه نیازر خان ته د وروره سلام ورسېدو او شاکر بهار بره د نن د خیره باجه غږی او اور ووایي ګرانو ملګرو څنګه چې منیر ورور وویل چې نیازر خان میلمانو بالکل دغسې به تاسو د الله راولي تاسو ته به مونږ لاس په نامه ولاړ یو خو مونږ به ستاسو راتګ ته سترګې په لار باندې نو الله مو روغ لره مننه منیره ستاسو د دغې خبرې مونږ به ورته دغسې ولاړ یو لکه څنګه چې تاسو ته ولاړ یو ډېره مننه ریاض خان سوادي سلامونه یارانو وعلیکم سلامونه او اوس وکیله تا ته غوږ یو څوک وایي چې هغه سوری د چینار خوږ دی ووایه خو هغه به درته نه یاده عرفان اتل وایي چې بهار به بیا راشي د خیر بیا به څه ووایي محمد انور وایي سلامونه ګرانو نیازر خان ته سپیشل سلامونه وعلیکم السلام نیازر خان ته سپیشل سلامونه ورسېده او اوس په وکیل خان اورو چې څه راته وایي سید الله تیشو علیکم سلام وروره ثاقب افغان پشتین لالا نیازر خان دی په خپل انداز کې یو غزل ووایي وروره وبه وایي نیازر خان به هم غزل ووایي ویډیو ګورئ تاسو او مونږ بس لګیا یو ټول به راته اوره خو فرمایشونه ډېر دي او بهار یوازې دی باجه نوره باجه څنګه خو دغه باجه یې نو
اخر زړه مات شي اخر زړه مات شي نو ما زړه به مې کده نه غواړي واه ریخي ریخي دا ریخي ریخي دا هو هغې ورته ټوټې ګنډلې هغه زما لاسو ته ګوري لوپټان غواړي او مونږ یو ځای ګورې جانانا مونږ یو ځای ګورې جانانا ورله لاس ورکړي مونږ یو ځای ګورې جانانا زمانہ واه 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 ډېر خیال مالا خدای داسې لیونی ښکلې راکړې ده چې ځان ته زما سترګو کې ګوري آینا نه غواړي واه ساتي وسا بهار وشکر دې خشوي دې نشانه غواړي واه 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 لیلو باغ د باغوان دې لیلو باغ د باغوان دې مونږ شنو توتیانو نن به یو سبا بزونه لیلو باغ د باغوان دی مونږ شنو توتیانو نن به یو سبا بزونه لیلو باغ د باغوان دی مونږ شنو توتیانو نن به یو سبا بزونه ډېر ښه دلی بنې شپه مارش لیلو باغ د باغوان دی دلی بنې شپه مارش لیلو باغ د باغوان دی دلی بنې د کلی چشړلی دین لیلو باغ د باغوان دی مونږ شنو توتیانو نن به یو سبا بزونه په خوړ کې ډېر کړي باغ د باغوان دی په خوړ کې ډېر کړي پرات دی لیلو باغ د باغوان دی خلک پر سر پسې ملکونه لټوي لیلو باغ د باغوان دی مونږ شنو توتیانو نن به یو سبا بزونه لیلو باغ د باغوان دی مونږ شنو توتیانو نن به یو سبا بزونه ډېر لیونی لیونی ګرځه لیلو باغ د باغوان دی لیونی لیونی ګرځه لیلو باغ د باغوان دی پچم کې ګرځه چې ډاډه در باندې یم لیلو باغ د باغوان دی مونږ شنو توتیانو نن به یو سبا بزو واه ډېر ښه ډېر ښه تو والا ووایه ډېر ښه دغه ووایه ډېر ښه اورما چې زه ستا د بڼو اورما چې زه ستا د بڼو شرنګ تو 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 ډګ 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 تو 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 ډګ
डंग 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 हो रमाची जव स्ताद बंगलो शंगवे हो रमाची जव स्ताद बंगलो शंग तू 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 डंग 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 तू 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 डंग 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 स्ताडोले भोडी स्ताडोले भोडी ओय स्ताडोले भोडी स्ताडोले भोडी स्ताडोले भोडी सोग जमाना संग ओ तू 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 डंग 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 तू 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 डंग 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 मुनेरा सम्मिस कलीदी आओ सम्मिस कलीदी ओय सम्मिस कलीदी सम्मिस कलीदी सम्मिस कलीदी स्ताद कुस्ती बन ओ तू 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 डंग 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 तू 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 डंग 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 Nakla sigina Nakla sigina Nakla sigina Nakla sigina Stau samajan Oh. Tu 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 Dang 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 Tu 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 Dang 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 To zamalela To zamalela To zamalela ډېر تو زما لیلا تو زما لیلا زویم ستا معلوم تو 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 ډا 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 ډېر ښه تو 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 ډا 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 هو رما چې زه ستا د بنګړو شنګوې او هو رما چې زه ستا د بنګړو شړنګ तू 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 डंग 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 तू 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 डंग 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 निष्ठा शाहजादा निष्ठा शाहजादा निष्ठा शाहजादा आओ निष्ठा शाहजादा निष्ठा शाहजादा स्थाप चाले दंग ओ तू 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 डंग 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 तू 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 डंग 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 کی مولا وځي یاره ستا د ښاره زم ووایه کی مولا سیال صاحب وایي چې ته ستا د ښاره زم دا ورته ووایه घन यार zam 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 आओ ha gran yaar zam 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 stad khar zam आओ stad khar zam 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 हो है चीनी खबरी तो हाँ है चीनी खबरी तो है चीनी खबरी तो हाँ चिनार زم चिनार zam زم 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 stad khar zam आओ stad khar zam 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 ho drum pete da gam pasha ho drum pete da gam pasha ko पलार زم आओ ha ko palar zam 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 ho stad khar zam आओ stad khar zam 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 ho ta khushalo mano ha ta khushalo mano
خوشاله ومنو استاد پار استاد پار زم 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 ګران یار زم ګران یار زم 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 ډېر خیال ډېر خبر کرا وای چې بخار وده دی که نه د انګور بخورم بیا به درنه ځم او د انګور بخورم بیا کسان وای چې بهار وده دی که بهار خو ویښ دی یاره هو وکیلم امیر شهباز قلندر ته د سلام وای وعلیکم سلام او یاره دغه ووایه مسلمانانو راله زړه چولی داسې کار به وکړي که نه چې یو شیز به سبزلي مجبور وي بیا به یاره چې د باجې سره هغه به ووایه خو چې دقه غزل ووایه که نه نو ډېر خوند به وکړي او ملګرو ډېره مننه ستاسو د مینې منیر صاحب تاسو هم غزل ووایه وروره نن به بهار اورو نن به زه هېڅ هم نه یم شاکره نه او راغله د غیبې دی نیازک خان ټول د سلامونه وعلیکم السلام ډېره مننه ملګرو خوشحاله اوسئ ستړي ستومانه چې د کاره راځم تا یادومو چې په لاره راځم د کلي لرې لارې ډېرې کوڅې په دې کوڅه د چا د خواره راځم د ارمانونو پڼ په سر راوړمه کور ته چې هر ماښام د ښاره راځم د میخانې دروازه مه بندوئ یارانو زه به د روزګاره راځم د صاحب شاه صابر صاحب دغه شعرونه ټولو ملګرو ته ډالۍ شاکر بهار اوخاب بونیري صاحب مونږ اوري ډېره مننه زبیر خان او زاهد خان ډېر ملګري دي بهاره دقه غزل څه به ووایو نو والله دې ښه لري که نه چې مونږ اوري او مونږ ګوري او مونږ برداشت کوي عثمان بونیري خدای دې خیر وکړي عثمانه خیر دی به څه خبره نه ده سلطان خان وروره ډېره مننه کوم غزل دغه مسلمانانو راله زړه چولی فواد خان ډېره مننه شیرخان بنیري ډېره مننه وعلیکم سلام او سید الله ډېره مننه زاهد وروره ډېره مننه فواد خان وروره ډېره مننه سلطان خان وروره ډېره مننه فرمان خان وعلیکم سلامونه ډېره مننه وروره غزل واورئ نور ګپ په بیا لګوو یاره شعرونو که څه یاره ګورې مطلب نه یې هېڅ خبره هم نه ده حسن زیب ډېره مننه وروره ژوندی اوسې وعلیکم سلامونه راحت شاه وروره وعلیکم سلامونه ډېره مننه امیر شهباز قلندره ډېره مننه د وخت یارانو راله زړه چولې او زړه چولې او زړه چولې بله کسانو راله زړه چولې زړه چولې او زړه چولې د وخت یارانو چولې او زړه چولې او زړه چولې la 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 la
چرتا د غره راخیزم او برخیجم او برخیجم د انسانانو راله زړه چولی او زړه چولی او زړه چولی بایله کسانو راله زړه چولی او زړه چولی او زړه چولی خیر ده خیر ده خیر ده ښه زبر زی ته بخیر دې دغه شو کنه بره پردو کې ډېر لوی ښه ها کوزو پردو کې وګورئ خیر ده افسر علي ډېره مننه وروره ډېره مننه مبارک دی شاد خار شوی گران لاغلی و خیار شوی مبارک دی شاد خار شوی خار شوی خار شوی خار شوی گران لاغلی و خیار شوی او کنه زخو زیال لکانا رنشم زخو زیال لکانا رنشم خسر لکان نار شوی واه نن با بیا مین جاړیږي نن با بیا مین جاړیږي د کوچیانو کاړې باشوي باشوي ډېر ښه یاره ډېر ښه ګران لاړلي هوښیار ګران لاړلي هوښیار لار می ویرا تا بهار وای لار می ویرا تا بهار سایل ډلې په لار شوې لار شوې لار شوې لار شوې لار شوې لار شوې واه واه لاړلي هوښیار شوې ګران لاړلي هوښیار شوې
پیشاد خار شوی خار شوی خار شوی خار شوی خار شوی خار شوی ګرانه لاړلې هوښیار شوی ګرانه لاړلې هوښیار شوې. ډېره مننه ډېر ښه یاره وزیر احمد شاهکار وروره ډېره مننه. نصیر محمد وایي چې نه یې څکم خو وایي څکمه نن به وروره د څکلو قیسې نه نن به شاکر بهار اورو. ځانم پکې راولمه راځم به پکې وروره ځان به پکې راولمه. سبزلي د بم تاو شو نیازک خان به واورو سبزلي مجبور او مړه مونږ چې مونږ باجا اورېدی دغلته که کښېنه یاره که نیازکه ته یو غزل به وویلې ملګرو ته مسلمانه ځان خو د سکرین نه ما وټ کوه که نه دا بهر خو به مونږ ټوله شپه ورو خو چې دا ملګرو ته صرف تاسو یو څو او که نه بیا به آزاد پروګرام خپل وکړو. اولې نه د دغه ملګرو مننه کوو شاکر بهار خو ډېر ښه غړی وله خدای ورکړې ده او خدای دې وکړي چې داسې ملګري پیدا شي او دغه شپې راوړي او د یو بل سره کښېني بې لالچه بې مینته د یو بل سره دغه مینې شریکې کړي نو ډېر خوشحاله یم. زما ګران ملګري راغلي دي که یو طرف ته بنیر دی نو بل طرف ته شاکر بهار دی دغه ټول په مونږه ګران دي. منیر څه شعرونه به ووایم ووایه چې کم یې ووایم چې کوم دی بس یاد دي ښه هر سړی خپل کار کوي روزګار کوي شاکر بهار هر سړی خپل کار کوي روزګار کوي ستا لیونۍ تا ته انتظار مختاره واوره هر سړی خپل کار کوي روزګار کوي ستا لیونۍ تا ته انتظار کوي او نور سره ښه بېغمه ناسته وي ماله چې دیدن راوړي تلوار نور سره ښه بېغمه ناسته وي ماله چې دیدن راوړي تلوار کوي او ستا مینې چې څوک لیونې کړي دي بیا په لاره ځي د ګوتو شمار کوي ستا مینې چې څوک لیونې کړي دي او بیا په لاره ځي د ګوتو شمار کوي او پرېوتو د زړه د زوره دا سړی پرېوتو د زړه د زوره دا سړی اوس هره خبره په قلار کوي او یعنی ځکه زړه زاروي درته پټ پټ چې د ورنه درته سار کوي. ډېره مننه. نصیر محمد وایي چې نیازک لالا ته سلام. وزیر احمد شاهکار وایي چې نیازک لالا ته سلام وایه. فرمان خان وایي چې نیازک صاحب خو بېخي ورک دی نو ورک نه دی وروره دا د خدای دې نه ورکوي. دیناوت خان وایي چې ستا لیونۍ تا ته انتظار کوي نو بس دیناوت خان وروره دغه غزل یې ته ووایي مختار هم مونږ اوري خدای لیکل نشي کولی جټ دی که نه لیکل بیخي نشي کولی نو سلام دې ته نشي رالیږلی خو د هغه له طرفه زما د هغه له طرفه زما سلام وعلیکم السلام مننې کوو. وقاص لیکوال وایي چې بس پروګرام مو اورمه ډېر مزیدار دی ډېره مننه. ندیم یوسفزی وایي چې سلام ټو نیازک خان لالا یعنی شاکر بهار نو دوانو ته سلام ورسېدو. فضل عظیم وایي چې نیازک خان ته سلام نو د ټولو سلامونه ورسېدل. مختار لای دي چا لیکل وکړه وایي چې نیازک خان چې تاسو د بیمانه ښه نو بس دا به زه نه یم. وزیر احمد شاهکار وایي چې په زړه نیغ ورزي لالا نو بس ډېره مننه وروره ګران نور زمان وایي چې زما په ټول محفل سلام دی نو وعلیکم سلام. شیرخان بنیری وایي چې لالا ته څه ووایه څه دی ښه. قاسم خان وایي چې سلام ټولو ملګرو ته نو رحمت الله منصور وعلیکم سلام. نیازکه دا ته څه نور اوس وایه که وروسته یو درې دوه شعر دي جناب شاکر بهار نوي شعرونه دي هغه دا زاړه شعرونه وو خو انور خان ډېره مننه وعلیکم سلام. ژوند چې مې بېیاره ځي او ژوند چې مې بېیاره ځي دا څومره بېکاره ځي مونږ په غرمه پاسو خلک سم د ساره ډېر ژوند چې مې بېیاره ځي دا څومره بېکاره ځي مونږ په غرمه پاسو خلک سم د ساره ځي نشته یې څوک خپل پکې او ځکه ستا د ښاره ځي ډېر ښه. دا نیازک بهار سره هر وخت زاړه ځي د 2000 نه هم غزل دا نیازک بهار سره
هر وخت د بازار هر وخت د بازار ځي یو څو شعرونه و چې هسې نه چې مرګی راشي دا مطلب یې ولې نه دی لیکلی بیخي نه وي دی چې د اشنا دیدن له ځمه سره ګلونه راټولومه د اشنا دیدن له ځمه سره ګلونه راټولومه هسې نه چې مرګی راشي ټول کارونه راټولومه هسې نه چې مرګی راشي هسې نه چې مرګی راشي ټول کارونه راټولومه ګرانه یو په یوې سېزم ګرانه یو په یوې سېزم ستا خطونه راټولومه ډېر ښه دی ډېر ښه نعیم لونګین وایي چې په ټول محفل نه ښه محفل مو جوړ کړی ډېر مننه ګرانه یو په یوې سېزم ستا خطونه راټولومه زما یو هم پوره نه شو ارمانونه راټولومه مننه دغه نوي شعرونه شاګر بهار کوشش کوم چې دا برابر کړم بیا د ملګرو سره شریک کړم ډېر ښه یاره ډېره مننه سعود افریدي وایي چې سلام علیکم سلام زما دا میسج نیازک ته پوره ووایه مختار وبه ورته وایم وزیر احمد شهکار وایي چې کوم ځای کې هلالانو درګۍ کې وروره مختاره میسج به ورته زه داسې پوره ووایم وروستو او ګران نوزمانو چې نیازک لاله ووایي دغه مونږ ویلي وو مشاکره چې د ژوند صحرا ته مې د مینې باډي وراوړې ما د احساس د ګل په لپه کې لمبه راوړې او مختاره زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایم ما کله کله ډېر شپه نه وړله او منیر د شپه راوړې زه د مین زړه د رضا دی به اوس خفه خیر دی ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې ته راته ووایه چې څه په کربلا کې شوي ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړې یا وروي څه هم یې غزل راوړې هم یې قصیده راوړې زما د غرونو د ښایست له غمه هر سوداګر د کرش مشین او پولادي سپین اره راوړې د لیونتوب د جنگ په زغره کې من غخت ایمان د سحر مونځ لمې د ځان سره نیزه راوړې زما د ژوند او نصیب زما د ژوند او جهاد دغه برخه چې خپله توره مې په خپلو وینو سره راوړې او اخرنی مکتب یې درته ووایم صابر صاحب شعرونه دي اوس هم په ذهن کې راځي خو د انتظار د هړ تودو غرمو وخلی صابر د خپل ارمان د ونې سوري ده ډېر ښه شاکر وو نور بس احمد وایي چې سلام وروره د مینې یوه شپه وایي چې ثوابۍ ته هم راوړئ نو بلکل به یې در وړو وروره ژوندی راته اوسې چې اوس سبزلي مجبور واورو چې په ترنم کې غزل ووایي څنګه د ده خوښوي سبزلي ته لږ را دې خواشه دی ملګرو ته سم کښېنه دې ته وګوره محمد پرویز نادان وایي چې منیره ترنم والا غزل ووایي نو وایم به دیناوت خان وایي چې ډېره مننه منیر جانه دومره خواږه ملګري دي راوښودل نو بس الله دې راته تاسو لري چې دا زمونږ اورئ نو خامخا به دغه ملګري درته ښیو قاسم خان وایي چې یو شاکر بهار ته ووایه په خپل اواز خپل غزل ووایه ما چې په چا زړه سېزو نو ما چې په چا زړه سېزو خو شاکر بهار به وایي ما چې په چا زړه سېزو دا به وایي دیناوت خان وایي چې ډېر خوشحاله شوم ډېره مننه په یوسف خان وایي چې السلام علیکم رور وعلیکم سلام ډېره مننه رحمت الله منصور یاره نیازک خان د صابر صاحب شعرونه ډېر خوند کوي ډېره مننه نیازک خان ته بیا مختار سلام کړی دی نو بیا وعلیکم سلام میسیجونه دې ورته وروستو وایم دا به زه ډیلیټ کوم هم دا میسیجونه به زه ډیلیټ کوم خو چې دا سبزلي یاره داسې ناست دی لکه دی چې دوا له راغلی دی خیر دی دوا به راته کوي نه نه بعد به شروعات کوو په یوه کیسه بیا ما چې په چا زړه سېزو به ووایې یاره دغه مې اوس یاره دا دغسې ووایه نه مجبور لګورو او زه به خیر دی لږ پاسم یو منټ ښه ډېر کسان دي ګوري نو فضل عظیم وایي چې د نیازک صاحب نه شعر اورېدو ډېره مزه کوي دغه خیر دی مجبور او بیا واورئ او بیا په درې دا د کیمرې دی دا کیمرې دی خیر دی زه خو لا پاسم که نو هلته یې ومسم هلته خیر دی زه ته ته پکې هم څه ووایه زاړه ووایه نوي ووایه نیازک خو خپل نمبر تېر کو او زما خو نن دغه نشته نن خو به زه تاسو اورم
عمر رحمان وایي چې سلام منیر صاحب تاسو پکې هم څه ووایئ منیر دور د شعرونو ووایه که نه وایي نو بس ما ته خو څه یاد نه دي دا کیمره تاسو ته نیومه زه یم چې تاسو واورم ډېر د شعرونو دا ووایم زه به ورته ووایم له ملګري اوده کېږي نه چې دې ته زه غزل ووایم او دغه بند کړم خو اوده کېږي که نه زه به اخر کې ویم نو سبزلي یاره مړه ترنم کې هغه غزل ووایه چې هغه زوړ ترنم او کوم کله کله یار نه دی دا ووایه هغه بل نوي ترنم کې ووایه دا بل یو څو شعرونه دي د غزل په ترنم ارشاد که یېرېږي دی نه نو بیا به یې نه وی یېرېږي دی خو نه بس وایه د جدای او د بیلتون بدر تسوایما د مسافرو د ژوندون بدر تسوایما ای سوایما زه دا حاجي صاحب پورې مې وخندل هغه وایي چې حاجي صاحب والا ووایه په هغې پورې ما وخندل د کلي خلکو دا عذاب دی او که نه وایئ د دغې پیغلو د کونتون ډېر ښه ټولو مسافرو ته ډالۍ دی ډېره مننه د کلي خلکو دا عذاب دی او که نه وګورئ د دغې پیغلو ته وایه خپل غزل وایه زه به هر څه سنډوم ته خپل غزل وایه یاره دا به اوس ته پوره کوې خپل غزل به نه پوره کوې نو اوس زما خو دغه پیغلو د کونتون به درته څه وایم دا ټولو مسافرو دواړه نه دي په یو بل باندې بل مین دي د دې پښتو او د پښتون بدر ته څه وایما بادشاه صاحب دی اوري ښه ډېره مننه یې کوم تاسو خبر یې ترې چې کړې هغو څنګه مینا تاسو خبر یې ترې چې کړې هغو څنګه مینا زار د لیلا او د مجنون بدر ته څه وایما ای سوایما ډېر ښه که پیشو پوها هر انسان زما پشان سبزلی که پیشو پوها هر انسان زما پشان سبزلی ستا د شیرونو د لوستونو بدر ته څه وایما ای سوایما واه وصال جان وایي چې واجي نو ډېره مننه ګران نور زمان نور زمین وایي چې منیر لاله مه خنده خروره خندې چې نه نو بیا خو قیصه ورانه ده ګل شاکر بهاره زه دا باجه سمې که نه وکیله یو غزل ووایه یو غزل دی یو ملګري دی ما راوړلی هر څنګه یې تاسو ته ډالۍ کومه هغې به دې سره به یې وکړو او یو پسې اوبه شي ورېز نه وایم
دوه ټیمه کې تو ډایرک غزل وایا غزل ته یم کله نا کله نا کله پیمانی یریګم کله نا کله پیمانی یریګم د ماتو زړونو پتا ډېر خیال د ماتو زړونو پتا یریګم کله نا کله پیمانی یریګم کله نا کله پیمانی یریګم د ماتو زړونو پتا یریګم د ماتو زړونو پتا یریګم واه ډېر خیال چې د ملکو ټول چې د ملکو ټول کلان نشما چې د ملکو ټول کلان نشما چې د ملکو ټول کلان نشما زکه د خار د هر انسان یریګم واه 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 زکه د خار د هر انسان یریګم د ماتو زړونو د تاوان یریګم کله نا کله پیمان یریګم د ماتو زړونو د تاوان یریګم د ګناکار رات خیسته ښکارېږي د ګناکار رات خیسته ښکارېږي او د ګناکار رات خیسته ښکارېږي د ګناکار رات خیسته ښکارېږي والله که چرته د شیطان یریګم والله که چرته د شیطان یریګم د ماتو زړونو د تاوان یریګم کله نا کله پیمان یریګم د ماتو زړونو د تاوان یریګم داسې همیش ساته په شونډو خندا 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 ستا د یوې شپې د خفګان یریګم ستا د یوې شپې د خفګان یریګم د ماتو زړونو د تاوان یریګم کله نا کله پیمان یریګم د ماتو زړونو د ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی ډېر ښه دی والله د بل چا هېڅ پروا نه کوم والله د بل چا هېڅ پروا نه کوم والله د بل چا هېڅ پروا نه کوم والله د بل چا هېڅ زه ګورې تشه په عمران یریږم مانم ټي وي والا عمران دی ملګری دی مانم ټي وي کار دی زه ګورې تشه په عمران یریږم د ماتو زړونو د تاوان یریږم کله نا کله په ایمان یریږم د ماتو زړونو د تاوان ډېر ښه ډېر ښه حسین علي شاه وایي چې سلامونه ګرانه وعلیکم سلامونه نصیر محمد ویني او د خان لالا ته وایي چې د نصیر محمد ریکویسټ اکسپټ که مهرباني به وي Profesor, putem să umorăți de pe Facebook.
نو فیسبوک پیکج به راته موږ وکړو خو لکه دا کار وکړې نواز بنیني وایي چې منیر جانه ته مو څه پکې ووایه نو کوشش به وکړم او شاکر بهاره زما سره څه نشته چې زما سره څه وی نو ما به ړمبې خپل ځان شاعرانو سره چې څه نه وي غزلې وایي که نه د وکیل یو غزل ویلی دی څه نوم یې دی یار هغه غزل دی ویلی دی سیند په غاړه بیخي یوازې ډېر ښه غزل دی نو هغه به ورته وایي چې وصال جان وایي چې واه واه جي نو ډېره مننه وصال جانه بهار مې زړه نیازک میزان دی د بهار په شعر مې روح ودان دی قاسم خان نو بس الله دې دغه مینه ژوندی لره او مختار به راته بیا وروستو سوی عثمان برګي وایي چې سلامونه وعلیکم سلامونه ثناء الله وایي چې څونه یاست اقبال محسن وایي چې میسج پلیز ووایه نو وروره استاد صاحب میسج مې وی خو دلته کې وکیل جان لیګیا و نو ډېره مننه اقبال محسن صاحب ډېره مننه ژوندی اوسي ثناء الله وایي چې سلامونه نو وعلیکم سلامونه اوس په واورو ملګرو په کمنټ مه خفه کېږئ ولې چې کمنټ ډېر دي او موږ وایو چې دا ملګري واورئ نو خوند به وکړي خاطره پرېږدی وایي چې داسې بله شپه به په نصیب سره راځي داسې بله شپه به په نصیب سره راځي په عمر کې راځي خو د رقیب سره راځي او نور خلک جوړیږي په دارو د طبیبانو خاطر له مرضونه د طبیب سره راځي نور خلک جوړیږي په دارو د طبیبانو خاطر له مرضونه د طبیب سره راځي نو دا نیازک خان دی او کیمرې ته ناست دی بیا په سخته کې دی منیر ساحر افریدی صاحب خدای بخلي هم وایي چې وکه په زړګي چرې به ګیله مړه وکه په زړګي چرې به ومړه او ته چې راغلې ختمه شوه ګیله مړه او سوال چې د بوسې مې ترېنه وکړلو څه په ناز یې وویل چې زه مړه سوال چې د بوسې مې ترېنه وکړلو څه په ناز یې وویل چې زه مړه او شپه د وصال ډکه د عذابه وه تېره شوه په نه مړه په نه مړه شپه د وصال ډکه د عذابه وه تېره شوه په نه مړه په نه مړه او ته چې یادوې ساحره هر وخت ته چې یادوې ساحره هر وخت چېرته درله رانه له هغه مړه ډېر ښه ډېر ښه اقبال محسن ټولو ته سلامونه وایي نو وعلیکم سلامونه حسین علي شاه ډېره مننه شیر خان بنیري نو په درګۍ کې وروره ډېره مننه ډېر ښه نیازک صاحب نو بیا ډېره مننه ستاسو نیازک خانه که د بل چا یو غزل دی ورته وي نو څه خبره نه ده غزل خو ډېرې ووایو خو ما یې که وکیل واورو ورسره وکیله موږ ستا په تمه یو او د هغې پورې به نیازک څه ووایي خیر دی قاسم خان وایي چې د بهار غزل ته په انتظار یو سعودي عرب کې یو سبا به کار له ځو د بهار غزل ته په انتظار یو او د شاکر بهار دغه منیر شاکر بهار وایي که نه چې ما چې په چا زړه سېزو او زړه مې هغه وسېزو ما چې په چا زړه سېزو زړه مې هغه وسېزو زړه اوس کاغذ نه و داسې به دې نه سېزو ستا په شان بېننګه و ستا تصویر مې وسېزو ستا په شان بېننګه و ستا تصویر مې وسېزو زه د ځان دښمن وم او ځان مې په نشه سېزو هغه لیونی بهار مړه تا پسه سېزو نعمان افغان وایي چې سلامونه وعلیکم سلامونه حسین علي شاه وایي چې د وصال مازدیګر نه خو ویډیو نه اپلوډ کېږي نن سبا نو وروره نیازک خان لږ وزګار نه دی او ویډیوګانې خو نن یې کیمره راغستې ده خدای دې خیر وکړي نو له دې نه به اپلوډ کړی د خیره نو ډېره مننه ژوندی اوسې وصالیان وایي چې نعمان وایي خو دغه کوشش کوو چې دغه هر څه راټول کړو کارونه راټول کړو لکه زما دغه یو شعر هم و که نه ما وختي دغه نوي ولیکو هم په دغې حالاتو باندې چې هسې نه چې مرګې راشي ټول کارونه راټولوم دغه کارونه راټولوم نو بس بیا په دغه وصال ماسکر په دغې لوړو لوړو غرونو به بیا خېجم او کښېنم به دغې خلکو ته که خیر یې وکیله ورورو منیره وکیل به واورو وکیله
وکیل اورو صدام وای چې زما ګران محترم استاد ته سلام وای نیاز خان ته سلام وای ډېره مننه وعلیکم سلام لازمي مې ورته وروره ستا سلام ووایې ښه دا یو جواد هزار یو سندره ده خو غزل پسې شعرونه لا 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 د سین په غاړه او غاړه بیخي اوازې د سین په غاړه او غاړه بیخي اوازې زړګي جاړه او جاړه بیخي اوازې زړګي جاړه او جاړه بیخي اوازې بیخي اوازې دا ژوند ملګری یم تنها پرېښودی او تنها پرېښودی د ژوند ملګری یم تنها پرېښودی او تنها پرېښودی د ژوند په شاړه او شاړه بیخي اوازې د ژوند په شاړه او شاړه بیخي اوازې زړګي جاړه او جاړه بیخي اوازې د سیند په غاړه او غاړه بیخي اوازې په دې ازغن لاره تک کوي څوک او تک کوي څوک په دې ازغن لاره تک کوي څوک او تک کوي څوک کډا ان غاړه بیخي اوازې کډا ان غاړه بیخي اوازې زړګي جاړه او جاړه بیخي اوازې د سیند په غاړه او غاړه بیخي اوازې دا ژوند په لاره چا قبول نه کړه قبول نه کړه د ژوند په لاره چا قبول نه کړه قبول نه کړه زندګي لاړه او لاړه بیخي اوازې زندګي لاړه او لاړه بیخي اوازې زړګي جاړه او جاړه بیخي اوازې رابط ګرځوي او په زړه ګرځوي ربه د چارمان په زړه ګرځوي او په زړه ګرځوي زیارت لا لاړه او لاړه بیخي اوازې زیارت لا لاړه او لاړه بیخي اوازې زړګي جاړه او جاړه بیخي اوازې هزار مکو هزار قسمت تا هزار قسمت تا هزار مکو هزار قسمت تا هزار قسمت تا مینا دی غواړه او غواړه بیخي اوازې مینا دی غواړه او غواړه بیخي اوازې د سیند په غاړه او غاړه بیخي اوازې زړګي جاړه او جاړه بیخي اوازې ډېر ښه نیاز خانه خورشید عالم دی اوري ډېر ارمان یې کړی و تللی دی سعودي ته نو یو غزل ورته واوروه بالکل خورشید عالم وروره ژوندی اوسي آباد اوسي بریالي اوسي کوم شی ونووایم بهاره بس یو غزل ورته ووایه چې تلو نو ستا ارمان یې کړی و خو چوټي کمه وه او مې زه بیا به دې الله راولي نو نن هو
ووایه یو ووایه خیر ده دغه مې زوړ غزل دی چې څنګ چې یم ستا صیبه څنګ چې یم ستا صیبه داسې چې زما صیبه لږې خورو خو تلې خورو او دا مې بابا صیبه خپل کړي په ما راړئ راشه د کاکا خپل کړي په ما راړئ څنګ چې یم ستا صیبه داسې چې زما صیبه لږې خورو خو تلې خورو او دا مې بابا صیبه خپل کړي په ما راړئ راشه د کاکا صیبه خدای ګواهي څه غواړئ غواړم به دې تا صیبه بس ته نیازه خان چته او پاتې د دنیا صیبه ډېره خیاله ډېره مننه ملګري وایي چې شاکر بهار ته ناست یو او بیا وده کېږو سار به کار لمزو او که نه نو چې دا شاکر بهار واورو که نه د شوګیرو مهینو د پاتې شي عثمان برکي وایي چې او باران وریږي دا خو راته ووایه نو وروره دا به درته ووایم شاکر بهار نه مخکې به درته زه دا ووایم چې زړه مې نری نری خوږېږي او وریږي باران زړه مې نری نری خوږېږي او وریږي باران بس یو سړی راته یادېږي او وریږي باران عجیبه دا ده چې د واورو په دې یخ موسم کې عجیبه دا ده چې د واورو په دې یخ موسم کې وریږي باران عجیبه دا ده چې د واورو په دې یخ موسم کې په یو مزدور خولې بهیږي او وریږي باران او یو شعر پکې بولومو چې یو مسافر کډه راونغښته او کلي ته ځي یو مسافر کډه راونغښته او کلي ته ځي یو مسافر ورته پسخېږي او وریږي باران سترګې سرې دي بنګې سکلي ګډې وډې وایي سترګې سرې دي بنګې سکلي ګډې وډې وایي منیر په لاره ځي زنګېږي او وریږي باران نو دغه ملګرو فرمایش پوره شو خو شاکر بهاره تا ته دا ملګري ناست دي بیا به بس کو ټولو مسافرو ته مونږ چې څومره ګوري او په وطن دي او په بهر ملکونو دي وکیل دا غزل وي مخکې د جاواد هزار دی دا میررزاق صاحب داسې یو غزل دی زما په خیال د دې لږ وضاحت پکاري دي چې زموږ بل سره کوچې کابل ته لاړه زړګي اوس ورپسې لاړه که نه نو ګلزار علم دا ویلی دی زما په خیال د دې شیزونو لږ خیال ساتل پکار دی نوي کوله زنګ نوی کول یم نو د دې هغه خبره واضح کول پکاري نو دا شیزونه شوي دي پکار دی چې د هغې دپاره کتابونه انسان ګوري بیا بیا د مختلفو شاعرانو او خلک یې وګوري واوري نو زما په خیال د دې شیزونو لږ خیال ساتل پکار دی ډېره مننه صحیح ده یاره ډېره ښکلې خبره حسنزی وسن دی اوري وعلیکم سلام وروره ډېره مننه شاکر بهار اورو حسنزی وروره نواز بونیری وروره ما خپل غزل وی خورشید عالم وایي چې مننه منیر اکرز بیا ډېره مننه ستا هم چې موږ یې واورېدو شاکر بهار واورئ وعلیکم سلامونه بس ټولو ته راورسېده ښه نو سبزلي که ته رالې او یو غزل دې وویلې ملګرو ته نو خوند به وکړي خیر دی هغه زوړ غزل په ترنم کې ووایه موږ به تیم خوند والو او دغه ملګري به تیم خوند والي نو که رالې نو ښه به د دغې ځای نه به ډېر اواز را نه شي دا خو میررزاق صاحب شیز دی او ګلزار ویلی که نه نه پکار دې شیزونو لږ د خیال ساتل پکاري کرنخان هم ویلی دی کرنخان او ویل شوي دی شیزونه نه پکار لږ غوندې ګوره شید عالمه ډېره مننه وعلیکم سلامونه ټولو ته وعلیکم سلامونه او بس د ټولو طرف نه تحسین الله سلامونه وعلیکم سلامونه شید عالمه ډېره مننه تحسین الله حد دی چې ډېره مننه سبزلي یو غزل به ورته ووایم په ترنم درد لکه درمان غواړې نو ما غواړه ژوند لکه جانان غواړې نو ما غواړه درد لکه درمان غواړې نو ما غواړه ژوند لکه جانان غواړې نو ما غواړه دې پولۍ پولۍ لاسو ته وګوره دې پولۍ پولۍ لاسو ته وګوره ما نه کپې ځوان غواړې نو ما غواړه ژوند
د هغه په شانتې نشته دی اوس څوک د هغه په شانتې نشته دی اوس که باچا خان غواړې نو ما غواړه ډېر ښه ډېر ښه لکه جانان غواړې نو ما غواړه دا چې د یو بل د وینو تږي دي دا چې د یو بل د وینو تږي دي دوی لکه باران غواړې نو ما غواړه دا شعر بیا ووایه دا بیا ووایه غواړې نو ما غواړه دا چې د یو بل د وینو تږي دي دا چې د یو بل د وینو تږي دي دوی لکه باران غواړې نو ما غواړه ژوند لکه جانان غواړې نو ما غواړه دا د پرښتو د وس خبره ده دا د پرښتو د وس خبره ده دی لکه انسان غواړې نو ما غواړه ژوند لکه جانان غواړې نو ما غواړه نسب زلی یو هم پوره کیږي نه نسب زلی یو هم پوره کیږي نه زړه لکه ارمان غواړې نو ما غواړه ژوند لکه جانان غواړې نو ما غواړه درد لکه درمان غواړې نو ما غواړه ژوند لکه جانان غواړې ژوند لکه جانان غواړې نو ما غواړه ډېر ښه ډېر ښه د شاکر بهار دا غزل اورو مختاره واوره ډېره مننه منیره د ګران رور نیازه خان شعرونه دي هغه به دې مینوالو ته ډالۍ کړم که څه غلطي کېږي نو معذرت د مخکې نه چې د خیالو کو دا دی لوی کمالو کو سر براوړې کرخیلا سارے په دیوالو کو ماتا چې د خیالو کو دا دی لوی کمالو کو سر براوړې کرخیلا سارے په دیوالو کو la 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 Power
شپه بیګانه خوږه ما د یار وصالو کو ما د یار وصالو کو ما ته چې دی خیالو کو دا دې لوی کمالو کو لا 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 کاشف خانه خورشید عالم ډیره مننه نیازک خان داش سړی شاکر بهار دی زورول انتظار لیونی شوی ته خبرې چې بهار لیونی شوی وخی چې غواړي یار لیونی شوی نیازک خان دا سړی شاکر بهار دی زورول انتظار لیونی شوی خو په دې کې محمد رازق ارواحات محمد رازق وصال سے بیا شاکر بهار ته ویلي چې خدای دې نه کړي چې بهار د لیونی شي خدای دې نه کړي چې بهار د لیونی شي په خرګي کې زموږ یار د لیونی شي خدای دې ژوندی لري او خدای دې دغسې لیونی لري چې لیونی شپې راوړي او موږ وخاندي او موږ له مینې راکړي مننه مدیرجان ابرار الله وایي ټول سلامونه قبول کړئ وعلیکم سلامونه رضوان خان مروت سلامونه وعلیکم سلامونه افسر علي اثر ډیره مننه وروره دا ټول ملګري د بهار د غزل په تمه دي خو داسې کار به وکړو او قلاره به ودر شي ځکه دغه غزل کې دي وي نو خبر بې قراره به وده شو بې له یاره به وده شو د دغه کتونکو په نوم باندې د دې ناستو د دغې کتونکو په نوم باندې همدغه غزل چې بې قراره به وده شو بې له یاره به وده شو دا خو شپه په سر پرته ده قلاره به وده شو ستا د ښار په پټپاتونو ستا لپاره به وده شو ستا د ښار په پټپاتونو ستا لپاره به وده شو ما د اوږد مزل پروت دی زو په لاره به وده شو ما د اوږد مزل پروت دی زه په لاره به وده شو کوټه سري دې څوکۍ کړي دا مالداره به کوټه سري دې څوکۍ کړي دا مالداره به وده شو
او ستا منمه خو نیازکه لږ بیداره ووده شو. واه 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 فیض الرحمن وایي چې سلامونه منیره ټولو دوستانو ته. نو وعلیکم سلامونه منیر لالا غزل ته او په دې کې یو شعر منیر دغه رانه بغیر شو چې ستا بس ستا په خوب هیر شه رانه بیا رایاد یې که خیر دی دغه ملګري خو دی اوري تا شاهد خان وایي چې سلامونه وعلیکم سلامونه. نو بس وروره لګیا یو درته وایم درته عبدالجلال وایي چې وا ډېر ښه عثمان برکي وایي چې خیرونه ستا څه په خوب کې سنګل یاره سوسو واره به وده شو په خوب کې د یار په سنګلو دګېږو به ویغه خو دغه خوبونه مې لیدل. ښه نو شاکر بهاره تاله به بیا راځو. خورشید عالم مړه په خپله هم څه ووایه نو وایم درته یو زوړ غزل به ورته چېرته ووایم. او شاکر بهاره د باجې نه مه قلارېږه د باجې نه به قلارېږئ نه. وصال جان وایي چې نیازک خان لالا سلامونه ټولو ملګرو ته. وعلیکم سلامونه. کاشف خان وایي چې نیازک ته سپیشل سلام. عبدالله خان وایي چې قربان د ټولو. رضوان خان مروت وایي چې منیر لالا ستا غزل ته انتظار دی. نو زما غزل خو کوم غزل ورته ووایم چې جنگ د نظر دی سړی نه کوي که نه جنگ د نظر دی سړی نه کوي که نه په چا باور دی سړی نه کوي که نه چا سره شر دی سړی ولې وکړي چا سره شر دی سړی ولې وکړي چا سره شر دی سړی نه کوي که نه. او چې په کرسۍ پسې سټ ماتېږي چې په کرسۍ پسې سټ ماتېږي کار د منبر دی سړی نه کوي که نه چې په کرسۍ پسې سټ ماتېږي کار د منبر دی سړی نه کوي که نه. چې د غربت ور پورې ټوقه کېږي چې د غربت ور پورې ټوقه کېږي بس جو اختر دی سړی نه کوي که نه. او ګل د رومال راته لانجه جوړه کړه ګل په صادر دی سړی نه کوي که نه. ګل د رومال راته لانجه جوړه کړه ګل په صادر دی سړی نه کوي که نه. او یو شعر پکې بل هم و او چې خبره په خبره کېږي او چې خبره په خبره کېږي بس ځان لښکر دی سړی نه کوي که نه. او چې خبره په خبره کېږي بس ځان لښکر دی سړی نه کوي که نه. چې سیلابونه یې راله وړي منیره د ګلو کر دی سړی نه کوي که نه. ډېره مننه. اوس په اورو شاکر یارې خواله نه رادرومي او بس خو چې یارې خواله نه رادرومي داسې اختر دی سړی نه کوي که نه. ډېر ښه ډېر ښه. رضوان خان مروت وایي چې وا ډېر ښه الله درله عمر درکړه امین وروره ته زما نه خبر. نو بس وروره هغه غزل به درته بیا وروستو وایم. شاهد خان وایي چې وایي ډېره مننه شاهد خان وروره ډېره مننه. بهار له راځو. یو بهار د کار سړی دی بس خو یار د کار سړی دی. ډېره مننه د ډاکټر خالق زیار د هغه په یاد کې ما څه شعرونه لیکلي دي هغه ما کمپوز کړي وو خو زړه مې پرې نه شو کولی نه مې دې غواړم والله دې هغه له هغه جهان ښایسته کړي. امین. د ټولو سلام نیازک ته او بهار ته ورسېدو وروره ډېره مننه. عثمان برکي وایي چې راځه چې چېرته کینو د ابشار سره بهار ته ووایه. نو دا غزل خو ته مونږ نه دی اورېدلی مونږ به یې هم واورو تاسو ته به یې هم ووایي. سلمان علي وروره ډېره مننه. کوشش به وکړم چې درته ووایم. ډېره مننه. د
دا درګۍ درور وعلیکم سلامونه درګۍ کې یو او نه پوهېږم او رنګ رنګ لکه دا کیسه لیوم شروع ده غوښتنې دي خو زه وایم چې دې مینهوالو ته خوند به وکړي دا شعرونه واورم او که خفه کېږي نه بس چې ته په خپله مرضي وې نو د زړه نه به یې وې که نه سړی غزله کول ګران دي پهلوان راځه ځه الله دې خیر کړي سلام وروره ډېره مننه ټولو ته دې سلام او
ښه ډېر ښه ډېره مننه یاره ملګري ډېر په مینه اوري شاکر بهار وایي چې بیخي حد دی نو بس یاره غلطي پکې نشته که نه وایي چې حسین علي شاه وایي چې په دې شاکر خو حد دی د باجې سره وایي چې ډېر ښه اواز کوي نو ډېره مننه وروره رضوان خان پاکستان کې د لکي مروت یم نو رضوان خان وروره ير مې نه یې پېژنم دې ډېره مننه ژوندی راته اوسې او مونږ بس وایو چې بهار درته وایم واوره ډېره مننه ملګرو ستاسو د دې دومره ناستې د دې ناوخته ټایمه پورې د ناستې زمونږ د اورېدو ډېره مننه رضوان خان مروت وروره ژوندی راته اوسې در وشم نو خار کې به مې وګرځې را بشې نو ښکار له به دې بوزم در وشم نو خار کې به مې وګرځې را بشې نو ښکار له به دې بوزم یار د نیازک خان نه به غزل واورو یار شاکر بهار له به دې بوزم یار د نیازک خان نه به غزل واورو یار شاکر بهار له به دې بوزم په دې کې رانه نور شعرونه هیر دي خو دا به مې یاد شي دا ډېر زوړ غزل دی او اشرف خان وایي چې منیره هغه ووایه بېلورو والا وبه وایم وروره کاشف خان وایي چې ته زما نه نه خبر غزل ووایه نو دغه به راته ووایم چې ته زما نه نه خبر ته زما نه نه خبر نه جانانه نه خبر او ته زما نه نه خبر نه جانانه نه خبر زه په تا ښایسته یم ته پېزوانه نه خبر دوه ګوټه شراب وڅکې بیا د ځانه نه خبر مونږ په پردي جنګ کې مرو افغانه نه خبر او ستا خاني زما په سر ولې خانه نه خبر ستا خاني زما په سر ولې خانه نه خبر ته زمونږ د بر کلي غټ مولانا نه خبر ته زما د سوي زړه ورید ارمانه نه خبر ورید ارمانه نه خبر او تا پسې دا ستا منیر مري خو ګرانه نه خبر مونږ په پردي جنګ کې مرو افغانه نه خبر دا مې پکې وي عثمان برکي وایي چې بهار غزل مخ خیر نه کې بهار وایي چې زما غزل هیر نه کې دا عثمان برکي زما په خیال چې دغه ملګری دی د هغه د نوحار نو دی وایي چې یاره څه چینار څه غزل یادو نو دی د وختي داسې میسیجونه کوي چې دغه غزل هیر نه کي بیا به وشي په دې وخت کې نه رایادېږي او ژوند که وفا وکړه بیا به چېرته یو ځای شو اوس پټکې وکړو سو بیا به وکیل به وو صحیح ده او د بوس اقبال مخکیني شعرونه دي او په زوړ طرز دي زرشاد دلې د هغوی نه مخکې کسانو ویلي که نه چې عربي کې په طرز یو دوه درې شعر دي هغه ورته ډالي په خپل سور باندې وایه خیر دی دی وایي چې راځه چې چېرته کینو د ابشار سره دا غزل ستا دغسې وایه خیر دی ورته ډېر بیا یې راولېږل غم د روزګار نشته د وزګار سره بس د یار کیسې وي د بهار سره غم د روزګار نشته د وزګار سره بس د یار کیسې وي د بهار سره ځای چې د انګورو اوبو ګوټو ځای چې چېرته کینو د ابشار ځای چې د انګورو اوبو ګوټو ځای چې چېرته کینو د ابشار سره بس د یار کیسې وي د بهار سره ډېر نشته د وزګار سره بس برکي وروره تا ته د غزل شاکر بهار ډېر کوشش وکړو په ترنم کې ورته نه دی یاد دغه دوه شعرونه یې درته یاد وو او ستا میسیجونه ډېر زیات راله نو دا یې درته ډالۍ کړه او فرمان خان وایي چې سلامونه ټولو ته نو وعلیکم سلامونه
زه یو څو ټکي وکړم. شاکر بهار ټپي وکړو بس بیا وکیل به بیا پکې ټپي شوي ټپي لګي. وشو. بیا سمولي په ګډونه کې او بس بیا به ډزې نه بیا به آزاده مشاعره کوم داسې به غیر سکرین وکیله دا شي زه دا یو څو ټپي پکې ووایه ها خوږې دغه به وکړو. دواړه به یې وکړئ په شریکه یوه به دی وکړي یوه به ته وکړې. زمان علي وعلیکم سلامونه وروره. ډېره مننه اشرف خانه تاسو نه خفه کوو وروره، تاسو به ولې خفه کوو. ډېره مننه ژوندی راته اوسئ. مخدي د زرو او روپو او نوڑنے ہے کم کر خوئے بنا پیسی ویسے ننے مایانا حد یارا Tutan فخر شخارو أشوار ما بسندل تيبا خورل مشغول بيونا ډېر خیال زمو پزړه دلو بیوکړي نو الله دې تعالی او خوشالي نه درکوي ډېر خیال پرون خندا و خوشحالي وایا میدان جړا کوما ډېر خیال
مسافرة او نستا يوم واو 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 کوم زه خبرې وې چې بېلتون دی نو ما به دې ما تیاره ډېر خو ډېر کتلي وونه کټ بلې سوري سبي پختو غم رواج دے کله د یو کله د بلی ولې د چا مقام تاج دے کله د یو کله د بلی سبي پختو غم رواج دے کله د یو کله د بلی ولې د چا مقام تاج دے کله د یو کله د بلی سبي پختو غم د ټول یو شانت مزاج دی کله د یو کله د بلی سبي پختو غونډې رواج دی کله د یو کله د بلی ښکلې د چا مقام تاج دی کله د یو کله د بلی سبي پختو غونډې رواج دی کله د یو کله د بلی ښکلې د چا مقام تاج دی ډېر ښه یاره بهار والله نن دې بې حد وکړو او دا ملګري دومره په شوق درته ناست دي چې بس یاره حد دی پې نیازک خان وختي یو ملګري فرمایش کړی چې نیازک خان به 3 انتخاب غزلې وایي ما یاره 3 خو نشي ویلی 4 دي ووایي دوی دي ووایي چې کوم انتخاب د دوی خوښ ما غزل ورسره شریک کړو زه په دغې خبرو باندې نه یم سید ابراهیم وروره وعلیکم سلامونه او ډېر وخت بعد خو نه خو بس الله دې خیر وکړي ټول مجله کې موږ ته کې نه ولي ګونه کمال باندې کونه ټول کې مجبور باندې مجبور موږ به کې بچایان یو بالکل فدا الرحمن وایي چې سبزلي خان ته سلام وایا سبزلي ته سلام ورسېد او منیب الرحمن وایي چې دا صابر صاحب نو د صابر صاحب راته هم وایي صدام وایي چې سلام وروره وعلیکم سلام فدا الرحمن وایي چې سبزلي خان ته نو سبزلي خان ته د وروره 2 پیرې سلام ورسېد او لاس ورته اوچت کا او وکیل ډیره مزه یې وکړه یاره ټول پروګرام ډیره مننه وروره صدام وایي چې نیازک څنګه دی نو نیازک بالکل ټیک ټاک دی فضل عظیم وایي چې نیازک صاحب ته ووایه د
بلاخا وروره وایه به راته فداالرحمن ډېره مننه. اصغر خان وایي چې نیازک صاحب ته وایه موږ د پاره څه ووایه د دوبۍ نه نواز بنیری وایي چې خوند کوي سایله پښتانه خو وروره دا خوند کوي صابره پښتانه یاران. دا د صابر صاحب غزل دی شعر دی او پوره غزل دی زما په خیال کنه یو شعر دی. طاهر نشنلیسټ وایي چې منیر صاحب زه راله خوشحاله کړو. ډېره مننه وروره الله دې ښه ساته چې زړه م خوشحاله شو. بس دا زمونږ مطلب او دغه غرض دی. یا ځکه یو غزل ووایه او بیا به ویډیو بند کړو خپل ګپ به ولګم. کوم یو غزل ویما وایه فداالرحمن وایي چې د مسافرو دپاره پکې څه ووایې نو مسافرو دپاره به څه وایي. نیازک صاحب را به شي نیازک زما نو دغه به راته م ووایي وروره. د هغه کلي نه راغلی مېلمه شاکر بهار ارواحات پروفیسر صاحب شاه صابر صاحب پښتانه نظم چې د هغه کلي نه راغلی مېلمه وایي د هغه کلي حال څنګه دی چې څه بدلون پکې راغلی که نه د خلکو فکر څنګه خیال څنګه دی. اوس هم د هغه ځای لیکوال شاعران د افسرانو قصیدې وایي. اوس هم د هغه ځای لیکوال شاعران د افسرانو قصیدې وایي. اوس هم د هغه ځای خانان ملکان ځان درنوي خپلې درنې وایي. اوس هم د هغه ځای غریب دله دی په ټوک ډوډۍ پردی حجرې ساتي په شاباسي باندې مرګونه کوي شان د خانانو د شملې ساتي. مجرمان اوس هم سپین سپېڅلي ګرځي. افسران اوس هم رشوتونه اخلي. سمګلران اوس هم د نوټونو په زور د چا ایمان د چا سرونه اخلي. د هغه کلي نه راغلی مېلمه وایي د هغه کلي حال څنګه دی. هلته کې اوس هم د عاشق زندګي په غم لړلو اسفېلو کېږي. اوس هم د مینې د مین زندگی په فریادونو په زبېرګو کېږي. اوس هم د هغه ځای د ښکلو فرقه د عشق بود غواړي بهبود غواړي. د مینانو نه ثبوته کوي د محبت ته سر سود غواړي. د هغه کلي نه راغلی مېلمه وایي زما د حالي د هغه کلي نه راغلی مېلمه وایي زما د لالي حال څنګه دی. چېرته په لار کوڅه کې ښکاري که نه څوک یې په ښه بده کې ستایي که نه. زما غزلې سندرې وایي که نه رښتیا زما هغه یاران څنګه دي. د محبت په لاره سم دي که نه. د غیرت اور خو یې مړ شوی نه دی. په مینه هغسې محکم دي که نه. د هغه کلي نه راغلی مېلمه وایه د هغه کلي حال څنګه دی چې څه بدلون پکې راغلی که نه. هغه تودې جذبې سړې خو نه دي ما ولې کړې ډیوې. ډېره مننه د ټولو ملګرو او وروره ټول م واورېده. افراسیاب خان پکې م ناست دی خو دی غلی دی څه وایي نه. دا خاموشه لیسنر چې ورته وایي دا په هغو کې دی. مونږ ته وخت کوي دا درکوي او په دې باندې وخت ډېر ښه تېرېږي. نو نصیر محمد وایي چې ډېر ستړی ستړی ښکاري نیازک لالا. نو بس وروره ستړی به وي. سید ابراهیم وایي چې نیازک خان او شاکر بهار ټولو ته سلام وایه. منیر صاحب او تا هم مه پټېږه. ښه بس په دې ځای باندې به بس کو. او څومره خواږه دي څومره خواږه دي څومره ښه ملګري څومره خواږه دي څومره ښه ملګري د محبت تخار درانه ملګري څومره په ګرانو راغونډ صابره څه په اسانو شفاره ملګري. بس په دغه شعرونو باندې به مخه ښه واخلو. دغه چا چې مونږ واورېدلو چا چې مونږ له دومره وخت راکړ د هغوی هم ډېره مننه کوو. او د ګرانو ملګرو د شاکر بهار افراسیاب وکیل مهرجان ستاسو چې لاس دی ستړی نه شو. خو د دغې ملګرو دپاره د دغې ملګرو نه شعرونه ریکارډ کړه. او د سبزلي مجبور رور هم ډېره مننه کوو چې خواږه خواږه شعرونه یې زموږ سره هم شریک کړه. د مونږ ریکارډ هم کړه خوندونه مو ترې هم واخېسته. او د دغې مینوالو د دغې کتونکو د دغې لیدونکو ملګرو هم مننه کوو. کور دې د ټولو ودان وي. ډېره مننه په مخه